سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. عمران خان وایي افغان مهاجرینو سره غیر انساني او غیر اسلامي چلند روان دی. د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان د غیر قانوني بهرنیانو په ځانګړې توګه د افغان کډوالو د ستنولو په اړه د پاکستان چارسمبالي حکومت د تګلارې په اړه له زندانه ځانګړې وینا پاڼه کې نیوکې کړې دي. نوموړي ویلي په زوره د افغان کډوالو ایستل به د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله اړیکو کې درس پیدا کړي. عمران خان ویلي افغانستان زموږ ورور اسلامي هیواد او ګاونډی دی. د دواړو هیوادونو خلک له پیړیو راهیسې د ورورګلوۍ اړیکې لري. هغه وویل پاکستان 40 کاله د افغان کډوالو خدمت کړی دی. د کلونو میلمه پالنه یوازې د خرابې ستراتیژۍ له امله له منځه ځي. هغه زیاته کړې چې پاکستاني حکومت اوس مهال افغان کډوالو سره غیر انساني او غیر اسلامي چلند پیل کړی. د یادونې وړ دی چې د پاکستان پوځ مشر جنرال عاصم منیر تېره ورځ پېښور ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو غیر قانوني بهرنیان د پاکستان پر امنیت او اقتصاد ناوړه اغیزه کوي. باید دغه ډول غیر قانوني بهرنیان په باعزته توګه خپلو هیوادونو ته ولیږل شي. اشرف غني له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه سختې نیوکې کړې دي. ښاغلي غني له داود جنبش سره په یو تازه غږیزه مرکه کې د پاکستاني حکومت دا ګام ظالمانه او د نړیوالو اصولو خلاف بللی دی. له پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د لوی شمېر کډوالو ورستنولو له امله په افغانستان کې د کړکېچ د مخنیوي لپاره ښاغلي غني پر ملي همغږۍ او د لومړیتوبونو د روښانولو ټینګار وکړ. ښاغلي غني همداراز ویل چې افغانستان له ښه اقتصادي امکاناتو د ګټې اخیستنې لپاره پر کور دننه یو منل شوي حکومت ته اړتیا لري. هغه ویلي د دې لپاره چې افغانستان د ګاونډیانو له فشارونو خلاص شي نو باید ټول افغان کډوال ته هیواد کې د بیرته راتګ زمینه مساعده شي. اشرف غني ویل کوم عزت او ارامه ژوند چې هیواد کې وي هیڅ بهرنی هیواد کې هغسې نه وي. نوموړي یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان د پرمختګ یوازینی حل لاره دا ده چې ټول اړخونه باید لاس سره ورکړي او د یو واحد افغانستان لپاره کار وکړي. حقاني خپلو چارواکو ته ویلي د تیزۍ او توندۍ پر ځای خلک په اخلاقو اصلاح کړئ. له نظامه یې زړه مه توروئ. د کورنیو چارو چارسمبالي وزیر خپلو امنیتي ادارو ته ویلي چې د ډېرې تیزۍ او توندۍ پر ځای له خلکو سره له ښو اخلاقو کار واخلي او له نظامه یې زړه تورنې نه کړي. ښاغلي حقاني ویلي د دې پر ځای چې په خپل چلند د خلکو زړه له اسلام دین او نظام نه مات کړو او هغو عقده پیدا کړو پر ځای یې باید له اعتدال صمیمیت او ښو اخلاقو کار واخلو. ډېره تیزي او توندي به نه کوو او نه هم دومره نرمي چې زموږ ستاسې اسلامي او شرعي موارد پکې تر پښو لاندې شي. ښاغلي حقاني ویلي دا وزارت یو امانت دی د لنډ وخت لپاره ورته راغلی یو د راتلونکي ملکیت نه دی نو داسې پښې باید پکې ونه غځوو چې زما په کارونو کې فلانی مداخله کوي یا دا زما خپل کار دی بل زما په کار کې څه کار لري. نو پر دې کیسو باید خپل منځي خصومتونه خفګان او ګیلې رامنځته نشي چې په ټول کار باندې مو منفي اثر وکړي او د ګټې پر ځای تاوان وکړو. هند وایي په ډیلي کې د افغانستان سفارت د 3 رنګه بیرغ لاندې فعالیت کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې په هند کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د دغه وزارت ویاند وایي په دغه سفارت کې د افغانستان پخواني حکومت بیرغ ځوړند دی او دا د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان د ډیپلوماتیکو بنسټونو دریځ نه دی بدل شوی. تېره اونۍ د طالبانو بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعلان وکړ چې په هند کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ د دوی تر څارنې لاندې کار کوي. په هند کې د افغانستان پخواني سفیر هم ویلي چې د هند حکومت دوی هڅولي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی په یوه خبري کنفرانس کې تاسو د سفارت بیرغ ته په کتو سره پوهیږئ چې دوی د چا استازیتوب کوي. د دغو ادارو په وړاندې زموږ دریځ نه دی بدل. بایډن وایي د امریکا پوځ چمتو دی چې له افغانستانه د احتمالي ګواښونو پر وړاندې غبرګون وښیي. د امریکا ولسمشر وایي د دغه هیواد پوځي ځواکونه له افغانستانه په سیمه کې ګواښونه تر څار لاندې لري. جو بایډن کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي چې له افغانستانه په سیمه کې امریکایي ځواکونو د احتمالي ګواښونو ځواب ورکولو ته چمتو دي. د امریکا ولسمشر دغه لیک د پنجشنبې په ورځ د لندۍ په 14مه په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل هیواد د استازو جرګې ته استولی دی. د جو بایډن په لیک کې لومړني هیواد ته چې اشاره شوې افغانستان دی. د امریکا ولسمشر ویلي د متحده ایالاتو ځواکونه د امریکا او دغه هیواد د ګټو پر وړاندې له افغانستانه د احتمالي ګواښونو د ځواب ورکولو لپاره له دغه هیواده بهر میشت دي. جو بایډن دا هم ویلي چې په سوریه او عراق کې د امریکا د ترهګرۍ ضد عملیاتو په دغه هیوادونو کې د داعش وړتیاوې
کمزوري کړي دي. برټانیا افغان ځواکونو ته پناه ورکوي. د برټانیا بهرنیو چارو وزیر ډیویډ کامرون ژمنه وکړه چې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړو سره به مرسته وکړي چې په برټانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د برټانیا د فورسز ډاچ نټ په نوم برټانیوي خپرونې پرون راپور ورکړی چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلي په ځانګړي ډول به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي چې ګمان کیږي د دغو افغان پوځیانو قطعات د برټانیوي ځواکونو له ایجاد روزل شوي او تمویل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د معترضو ښځو د مجازاتو د بندېدا غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندېدو غوښتنه کړې چې د معترضو ښځو مجازات ښودل شوي دي. دغه بنسټ پرون یوه اعلامیه کې وویل چې د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته معترضې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زوره تری تم شوي، شکنجه شوي او بد چلند ورسره شوی دی. په دوام کې ویلي شوي چې په دغه ښځو کې بشري حقونو 4 مدافعانې پریسا آزاده، ندا پرواني، جولیا پارسي او منیژه صدیقي شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه 4 مېرمنې د توقیف پر مهال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنیو سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. اسرائیل ته ویلي غزې کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نوی کار هم وکړئ. یو امریکایي مقام وایي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر ران ډریمر سره خبرې کړي او په هغه یې فشار راوړی چې غزې ته بشري مرستو ته د اجازه ورکولو او د فلسطین په قلمرو کې د ولسي تلفاتو د مخنیوي لپاره نور ډیر کار وکړي. بلینکن د پنجشنبې په ورځ دسمبر 9 د لیندۍ 14 د اسرائیل د هغې پریکړې هرکلی هم کړی چې په غزې کې د تیلو انتقال حد اقل اندازې ته پورته کړی دی. اسرائیل غزې ته د نورو توکو ترڅنګ د تیلو په انتقال هم کلک بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي خبریالانو ته ویلي دي چې بلینکن همدغه راز له ډریمر څخه غوښتي چې د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره لا نور ډیر کار وکړي. سره له دې چې امریکا د ځان د دفاع په برخه کې له اسرائیل سره د هر ډول همکارۍ او مرستې ژمنه کړې ده، خو د ولسمشر جو بایډن حکومت په غزې کې د ولسي تلفاتو او د خراب بشري وضعیت په اړه ډیره اندېښنه لري. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نور مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم په لیلا مسپارم د الله په امان.